څنګه یوه نجلۍ په ځان مینه کړو. سلام، ستړي مشئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. په دغه مقاله کې به در سره هغه نکتې شریکې کړو د کومو د لارې چې به تاسو وکولی شئ یوه نجلۍ یا ښځه کومه چې ستاسې خوښیږي راجلب کړئ او اړیکه ورسره جوړه کړئ. راځئ چې پیل کړو. لومړی د دې لپاره چې یوه نجلۍ راجلب کړئ هیڅکله د هغې تایید ته مه په تمه کیږئ. تر هر څه لومړی باید په دې پوه شئ هغه نجلۍ چې غواړئ ورسره اړیکه جوړه کړئ د هغې تایید یا د هغې لخوا د اړیکې جوړولو ته مه په تمه کیږئ. همدارنګه د هغې د خوشحاله کولو لپاره له خپل حد څخه مه اوړه. زارۍ ورته مه کوه، ځکه چې که داسې دې وکړه نو دا به ورته واضح کړي چې تاسې د هغې مهربانۍ ته اړتیا لرئ او باید پوه شئ چې میرمن له دغه ډول رویې څخه تښتي. دویم، وخانده. کله چې غواړئ یوه میرمن پر ځان مینه کړې نو د ورنږدې کېدو په وخت کې پر شونډو مسکا راوله. که څه هم ځان ته وي یا له نورو خلکو سره په کوڅه کې وي، صنف کې یا په ترانسپورټیشن کې وي، فرق نه کوي. په خندا سره مثبت احساسات انتقالیږي، متقابل عکس العمل لپاره فضا برابریږي. خو که چیرته په داسې حال کې ورنږدې کېږي چې خفه یا ستومانه ښکاري نو په دې سره تاسې منفي احساسات انتقالوئ. دا په یاد ولرئ کله چې تاسې یو نااشنا نجلۍ په طرف ورنږدې کېږئ هغه نه پوهیږي چې تاسې ولې ورنږدې کېږئ. هغه باید په لومړیو کې ستا د مخ اوضاع او حرکاتو څخه پوه شي چې ولې ورنږدې کېږئ. هغه نجلۍ چې تاسې غواړئ توجه یې جلب کړئ او خبرې ورسره وکړئ نو ورته وخانده، مسکا پر شونډو راوله. دریم، کله چې ورسره خبرې کوي سترګو ته یې وګوره. د دې لپاره چې د خبرو اترو د لارې خپل افکار او احساسات په ښه شکل انتقال کړئ نو د خبرو پر وخت یې مخامخ سترګو ته وګوره او خبرې کوه. شاید دا به سخته وي چې مخامخ سترګو ته په لیدو ورسره خبرې وکړئ، خو کولی شي یوه سترګه وټاکئ، چپه یا ښې سترګه، او بیا هغې سترګې ته په کتلو سره مخامخ خبرې وکړه. څلورم، حالات رهبري کړه. د یوې ښکلې نجلۍ د جلبولو لپاره باید کنټرول واوسئ او حالات رهبري کړئ. ستا د حالاتو رهبري کول او کنټرول نجونو ته جلب کوونکي دي، او که چیرته نجلۍ شرمېدونکې وي نو دا نکته به ډېره ګټوره وي. د میرمنو خوښیږي چې داسې نارینه ته تسلیم شي چې حالات په مکمل ډول مدیریت او رهبري کوي. د خبرو اترو مخکې وړ ستاسې کار دی. د یوې څه کولو لپاره دعوت ورکول، د ملاقات کولو ځای او وخت ټاکل، کوم هوټل ته لاړ شئ، چیرته کښېنئ او داسې نورې فیصلې تر ډېره باید تاسې وکړئ. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.